سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. خیبر کې د پښتنو قومي جرګه کمیټو خپلمنځي بحثونه بشپړه کړي دي. په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې خپلمنځي بحثونه بشپړه کړي دي. د جرګې استازي عمومي غونډې ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي او وروسته به جرګه په خپله پرېکړه اعلان کوي. د بحثونو لپاره لږ تر لږه 80 کمیټې جوړې شوې دي چې په مسلو بحث کیږي. په دې کمیټو کې 40 د ضلعو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو یا ټولنو په استازیتوب بحثونو کې برخه اخلي. جرګې خپلمنځي بحثونه بشپړه کړي او استازي عمومي غونډې ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. جرګه به وروسته خپله پرېکړه اعلانوي. پرون شنبه منظور پښتین جرګه کې خبریالانو ته ویلي وو، یکشنبه به جرګه خپله ټینګه پرېکړه کوي. د پښتنو قومي جرګه 84,000 ډېر پښتانه په بمي چاودنو، هدفي وژنو او نورو کې وژل شوي دي. منظور پښتین ویلي دي جرګې ته دومره خلک راغلي چې 800 جرابه ځمکه ورته کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت 400 خیمې د میلمنو د انتظام لپاره جرګې ته ورکړې وې. نن جرګه پای ته ورسېدله او اوس به پښتانه مشران د جرګې پر روانو حالاتو باندې خبرې کوي او د جرګې آخري فیصله به اعلانوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.